د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ولې پاکستان ته تللی ده او په کومو مواردو یې د افغانستان په اړه بحث کړی ده؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. وروسته له هغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ قومندان سکاټ میلر په قطر کې له طالبانو استازو سره کتلي دي. اوس خلیلزاد اسلام آباد ته رسېدلی ده. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سوله د بین الافغاني خبرو د چمتووالي په موخه اسلام آباد ته تللی ده او د دغه هیواد د پوځ له مشر جنرال قمر باجوا سره یې کتلي دي. تر دې وړاندې خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ عمومي قومندان سکاټ میلر قطر ته تللی و او د طالبانو له مرستیال ملا برادر اخوند سره د سولې په باب او د بندیانو په تبادله خبرې کړې وې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په خپل هر سفر کې پاکستان ته ضرور ځي او د دغه هیواد له پوځي چارواکو سره په افغان سوله باندې خبرې کوي، خو ډیر وخت د دغو ناستو بشپړ تفصیل نه وړاندې کیږي او نه څرګندیږي چې دواړه لوري د افغانستان په هکله څه ډول بحثونه او نقشې جوړوي. پاکستان هغه هیواد ده چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ په اصلي تمویلونکی او ملاتړ هیواد باندې پیژندل کیږي. تیره اونۍ د هند د بهرنیو چارو وزارت هم په پاکستان تور پورې کړ چې د افغانستان په ټولو بدمرغیو کې لاس لري او د ترهګرۍ د انسجام او همغږي مرکزیت بلل کیږي. هند په ځلونه وویل پاکستان له شومو کړو او د ترهګرۍ پالنې څخه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی ده، خو دا چې ملګرو ملتونو امریکا زیات ملاتړ له ځان سره لري په دې موضوع کې تل یا چوپ پاتې شوی او یا همغسې ځواب نه دی ویلی چې اړتیا یې ده. په وروستیو کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره هلې ځلې زیاتې شوي دي او د مصالحې عالي شورا رئیس په وینا تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د دغو مذاکراتو د پیل کره نیټه او ځای هم اعلان شي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته تاسو هم غواړئ خواږه نظرونه راسره شریک کړئ نو کولی شئ په کمنټ کې راسره ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړمه.